د هګۍ د ژیړو ډیر خوراک شریانونه بندوي. په کاناډا کې یوه تازه څېړنه چې برټانوي انډیپنډنټ ورځپاڼې خپره کړې وایي هر څومره چې د هګۍ ژیړ ډیر وخوړل شي هومره ورسره د وینې شریانونو ته زیان اوړي. څېړونکي وایي د هګۍ ډیر ژیړ خوړل هغه ماده پیاوړې کوي چې د وینې د شریانونو د بندښت لامل ګرځي. دوی زیاتوي چې په دې سره په رګونو کې د وینې تګ راتګ ټکنی کیږي چې دا کار د زړه د درېدو سبب هم کیدای شي. څېړونکي وایي دغه څېړنه یې پر شاوخوا 1200 کسانو ترسره کړې ده. د څېړنو پایلو ښودلې ده چې د وینې رګ بندونکې ماده د عمر په زیاتېدو وده کوي. په تیره بیا کله چې سړی 40 کلنۍ ته ورسیږي دوی وایي دا کټ مټ هماغه عمر دی چې پر سګرټ څکونکي سړي د سګرټو د ناوړه اغېزې څرګند څرک پایلیږي. په دې څېړنه کې څېړونکي وایي چې د هګۍ ژیړ د سګرټو د اغېز له دریمې برخې سره مساوي دی. ډاکټران وایي د دې لپاره چې په لوی عمر کې د زړه پر ناروغۍ اخته نشئ نو ښه ده چې د هګۍ د ژیړو په خوراک کې انډول په پام کې ونیسئ.